بسم الله الرحمن الرحیم. امید دارم همه‌تان خوب و سلامت باشید. دوستان عزیز، امروز میخوام نوبتدهی کابل و ولایت‌ها همراهتان شریک بگذارم یا شریک کنم. نن غواړم تاسو سره د کابل ولایتونو نوبتدهي سره شریک کړم. نن تاریخ د 1402 کال د څلورمې میاشتې 19 تاریخ ده. د کابل نوبتدهي چې دا د 1401 کال د دویمې میاشتې 15 تاریخ کې ده. کسایی که در سال قبل در تاریخ 25 24 ثبت نام کرده بودند در ماه سور در کابل تاریخشان مشخص شده است و تا حالا که اگر تاریخشان مشخص نشده باشه تا آخر می هفته برشان تاریخ مشخص میشم. کاپیسا که از 401 هفته 4 است، پروان 401 2 است، وردک که است وردک 401 12 14 است. لوګر چې د 1402 کال د اولی ولسم تاریخ کې ده. لوګر پس ننګرهار ولایت د ننګرهار تاریخ نوبتدهي چې د 1401 کال د اومي ولسم کې ده. ننګرهار پس لغمان ده، لغمان چې د 1401 کال د دریمي لسم کې ده. پنجشیر 401 5 است، بغلان 401 6 19 است، بامیان 401 12 9 است، غزنی 401 12 7 است. پکتیا چې ده 1402 کال د اول شپږم کې ده. کونړ د 1402 کال د اول یویشتم کې ده. نورستان 1401 کال د دولسمې و 14 کې ده. بدخشان 402 1 21 است، تخار 402 1 20 است، کندوز 402 1 13 است، سمنگان 401 12 17 است، سرپول 401 12 25 است، غور 402 1 10 است، دایکنډي 401 6 23 است. او روزګان چې دا د 1402 کال د اولې میاشتې 28 ده. زابل د 1402 کال د څلورمې 14 ده. پکتیکا د 1401 کال د 12مې 14 ده. خوست چې ده د 1402 کال د 12مې 23 کې ده. بلخ کې تاریخ نوبتدهي بلخ کې 401 4 17 است. بعد از بلخ که از جوزجان 402 1 21 است. فاریاب 401 7 9 است. هلمند چې د 1402 کال د اول شل کې ده. قندهار د 1402 کال د اولې میاشتې 12 کې ده. بادغیس 401 12 17 است. هرات 401 4 6 است 6 است. فرا 402 1 23 است و امروز که از 402 1 7 است. کسایی که به می تاریخ ثبت نام کرده است نوبتدهیشان مشخص شده است و کابل و ولایت هایی که تا تاریخ امروزی که ما نشر کردیم تا ثبت نام کرده هستند نوبتشان مشخص شده یا تاریخ فرم نهاییشان مشخص شده. میتونه فرم خود چک کنن در سایت ریاست پاسپورت و اسم خود ببینه و فرم خود ببینه، چون حتما برشان تاریخ داده باشم. و کسایی که تا حالا تاریخشان مشخص نشده خصوصا از کابل، یعنی کسایی که هستند در تاریخ 23 و 24 یا 25 ثبت نام کرده مگر تاریخ بیومتریکشان تا مشخص نشده است، اونها منتظر باشن. در می هفته اخیر هفته حتما تاریخشان مشخص میشه و تاریخ برشان میده. و کسایی که در 26 و 27 29 ثبت نام کرده هستند در کابل، البته اونها که هستند در 2 هفته بعد الا 3 هفته بعد تاریخشان مشخص میشد. ولایت ها هم قسم است. ولایت ها هم نوبتدهیشان هر روز به روز یک کمی پیش میره. بعضی هستند که فعلا که ستایشان باز هستند، اونها که یک کمی یگان وقت پیش میره یگان وقت پس میشه، چون کسایی که در کابل ثبت نام کرده باشند و وقتی که فرم خود تبدیل کنه حق به اونها داده میشه و کسایی که جدید ثبت نام میکنند اونها در لیست اخیری باز قرار میگیره. چون زیاد دوستای ما منتظر هستند که در ولایت ها سایت باشه و ثبت نام کنه. این بیمانه هستند. کسایی که میخواه زود برشان نوبت برسه باید در سایت کابل ثبت نام کنند. بعد از او که سایتشان باشه باید فرم خود تبدیل کنند. وقتی که تبدیل کرد حق ولایت به این نفر میده، چون وقتی که ثبت نام میکنید بارکد براتان میده. در بارکد خودتان همو تاریخ دقیقتان مشخص است که کدام تاریخ خود ثبت نام کردی، کدام روز کدام ماه. حق تو را هیچ کس خود نمیتونه، یعنی با مو تاریخ براتان نوبت میتن
و اگر کسایی که مثلا سو که قبل ثبت نام کرده باشه در کابل حق ولایت باز بر اونها میتن بادن بر شما میتن و کسایی هستن که کسایی هستن که منتظر سیت هستن یعنی سیت ولایتشان است که منتظر هستن که سیت ولایتشان بخیر باشه و یا ثبت نام جدید کنه این کسایی که ثبت نام میکنه در نخست در ولایت ها البته یعنی اونها در لیست اخیری قرار میگیره و کسایی که در کابل ثبت نام کرده بودن و فرم تبدیل کردن اونها حق ولایت دارن او زیاتره ملګري زمونږ نه پوهېږي یعنې ولایت په تمه دي یعنې ولایتونو ته په تمه چې ولایتونه سیټونه اخلاص شي او ثبت نام وکړي دغه کسان چې کله د ولایتونو په تمه یو ثبت نام وکړي دا د لیست په اخري درجې کې قرار لري یعنې اخره کې ورته نوبت ورکول کېږي کوم کسانو چې کابل کې ثبت نام کړی ده او فرمت تبدیل کړي ولایتونو ته حق ولایت همدې کسانو ته ورکوي یعنې هغه کسان چې کابل کې ثبت نام کړی ده دوی ته حق ولایت ورکول کېږي او بل اخري کسان هغه دي چې سیټ خلاص شي او د ثبت نام وکړي د خپل مشکلاتو لپاره کوم د پاسپورت په ارتباط باندې کوم مشکل لري کوم سوال لري د ویډیو لاندې کمنټ کې موږ به تاسو یه ویډیو جوړه کو یا به تلگرام که زمونږ تاسو سره شریک وکم دوستان زی اگر درباره پاسپورت کدام سوال دارین کدام مشکل دارین همراه ما شریک بسازید زیر می ویدیو یا کامنت بمانید تا ویدیو براتون بسازیم یا در کانال خود معلوماتشان ارائه کنیم تشکر زنده باشید برای معلومات بیشتر چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا دوستانتان آگاه و خبر شوند از ویدیو معلومات لپاره زمون یوتیوب چنل سره لایک و شیر کړئ او په اخر کې زمون یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو ملګري او دوستان مو خبر شي مننه کور آباد